د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي چې له پاکستان نه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول ستره مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپاکونسټانټینو پر خپل ایکس لیکلې ده. دا پیسې به د ښاغلي پاپاکونسټانټینو په وینا د سرپناه روغتیایي خدماتونو، خوړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې په استازولۍ د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شهاب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي او د ایستلو پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. اروپایي ټولنې په بیړني ډول د 2.5 لکه یورو د مرستې اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کارتونو د درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار، زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.